راځه ام راځه یو غني د لاجولې نه چې پیم درامات کو او بل آرام هم دی ښه د چا نه به دې تپوس پوښتنه کړي تا ته پته ده چې دا آرام دی ښځه بیا خو چې آرام نه دی یو ګنډېری خو ترې راله راکړه که نه نه او دا راته پته لګي چې دا حلال دی یا الله نو چې درته وایم آرام دی نو آرام نه دی چې وایي حلال دی نو حلال هم نه دی نو دا څه دي ته ما ته دا خبره وکړه که نه چې ته د خلکو کره ځې ښه نو تا ته پته ده چې دا خلک به په دې ځای که نه په ایمان ګورې کډی نه یې وړي کډه مډې نه دوړو د هغوی خپل کور دی تبان اله زه خو په دې په یو دنیا هم نه وړم دا څه دي په څه نه وړي دا په دې لرګونو په غټه لار به دې راوستم رشقه به دې کړې به خیر دی دا یو نیم سل دي کو سل روپۍ دي ما به ورکړې وي واړو راځه مړه لالا والله چې یارېږم ګورې ووی مورې والله چې خدای کې دا وګوره څنګه ړقي دا زه راوړه هېڅ هم نشته دی بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم والله چې دغه وګوره لاړم نه دی د کور او راځې که زنده نه الله نو زم د سره نه ګوره ته وګوره که نه دا به اوس مات شي دا ونیسه او راځه خو ګوره پراپرې نه دی لکه پرېوتې نو پراپرې نه دی ګورې بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله راوړه خلک ګوري ښځه لاس خو راکړه که نه بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله لا اله الا الله وی الله شکر د خدایا وی استغفر الله خلق وی پر صلات په پول باندې بلا خلق څنګه تیروس نه ده او د پول باندې نشي راوړی دی کمې خوالې را باندې راغلې تاته خبره کوم ها وایا که دا خلک په کور کې نه وو لکه څه به کوو بیا څه به کوو بېبې دغه خپل کور د چېرته به تلي کور مالت کې به رابه شي څه خو بیا ویني بند کړو نه څه کډه به وړلي ټیک ده خو جمع تیر شو د واته ورځې تیر شو هسې نه وړي نه مړه نه وی د خله ماته که الله دې نه کړي الله دې پې تود باد هم نه لګوي په دغه کې خو دغه یوه مشره پاتې ده هغه ټیک ده یو خبره درته کومه ګورې زه د جعفري ذکر خو زما دا یو خبره ځان له په پولیس کې پسې وتړه خوش انسان دی ګورې مخ په پټې که 19-20 نه دی خبر شو معلوم دی کنه زما خو د ترور زوی د ښکلې به بس نیغه مولی به ناست یم خود به ستر پرده کومه او دا راته ووایه که نه چې د بیبي انګیان د تا نه ستر نه کوي بیبي د ستا نه ستر نه کوي نو زه به د هغوی نه څنګه ستر کومه چا ستر نه کوي تا نه ما ولې دا هغه ځلې را کور ته دننه کړې نه وي د کور په منځ کې به کره ناست مې نور یې څه کړي بې عزتي چې راله وکړه ولې د نه هیر دي څه نه د چایو ساته نه د اوبو ساته خلک مېلمنو ته غرض کې هغه مېلمنو ته خلک کړې ده تاسو مېلمانه خو چې خلک د مېلمه په ترو راشي دلته مونږ سره په سړیتوب ملو چې څه به ورته چرګوټې راکړم مړه دا جان به ورته راکړم د مېلمه په ترو راشي ته خو د خبرو د خلاف شوی دی د چا نه تا زما د خشرونه کړه دغه ګیټ کې ځان په چاچی کم تعویذونه کړي دي نو رام خبره وړي پر دې ماته شا ما پیسې کړي دي تاسو عملونه په خپل سم نه دی نه خځه تا کې څه چل شته ابله نه غرو غاړه ته کم تا لوګي کوو او سپونه را سره و چې زره باندې لم تا एकदम دا شالو هغه ما زګه کول ما وی دی وته چې الله اډوران وری ما نور څه کړ دي خدای مکه الله مکه زه د خیر خېګړې کومه دا لوګي موګي مکه وګوري چې کم خلک ګوري دی بنگالیانو دی جادوګرو پسې ګرځي دا ګور ټول مرخاپي بم کاکاجي زه ارسوینم ګورم وخت براشي او هغه ډېر خطرناک نظری چې په کم کې وي دا خپل اوږول نه دي دا لوګېږي نه سیفونه دې خبره کې د وزن شته هغه خلک چې تاسو لوګي جوړ کړي وو زمانه سپیمو ته را مخامخ کو ټول اول تېره شوه او دا جیل د مچان مې سپیمونه تاوېدل دا چې کوم 17 چې درو پکې بس معلومات شي ته خیرن یې تا پسې مچان منډې وی هغه ما خورې لوګي کوله ما چې د بد نظر نه بچ شي خورې وه هغې چې کومه خوشبو کوله خدای کو که نه تاسو خورې جوړه داسې کار به وکړمه زه په دې عزت کې پاسمه زه له چای پخومه ما پورې نښلي غالبا مړه شه مونږ چای مې نسکو جګړه به کې وته اوس اشاره نه نور خبرې خوشي دي خو سیفوني دې خبره کې وزن شته شاه اسلام دې په کور کې چا غره دغه جګړه وه چغې مې اورېدې وی غوبل ورکره جدایي چې راله بیبي او د حاجي معقول دا خو دې مخالفین دي مخکې نه دوی پر ډېرانو ګرځېدل او دا وچ کمکري راغونډول او بیا یې مور وی دا وی هغه کړ وی زم دا لوګي ورته کوم چې الله ولې اتفاق راولي او هغه چې هغه جدا شوي د اوسه پورې یو ځای نه د بیبي نه خو زما دا تمه نه وه نه بالکل یم خبره کې بالکل وزن چې زما پاپا جان غلطه خبره نه کوي تا ته به څه کاکاجي مخکې موږ خپل ډیران میاشت بعد خامخا خرڅو اوس هغه ډیران وته نه کوي
دا یا دا الله لوګي شو او کنه دې او کنه لوګو باندې دې تا زور اغشتې کوټې منی او کو نه منی دا کې لالچ راغلی دی ارسته کې راغلی دی پیژوي دا خبره نشته دا خبره شته نه څه څه کوي خدي. ته بشتري ته راشه او دا ماشوم را جوړه دا نه غبوز او دا څه کوي دا ګوت نه کنه دا که کونې ده کنه دا څه کار دی هغه کې وای ما مور هغه راځي چې کوم څه پاک ورخم بالا چې دی عالمه لیبر هم چې دی هغه کور نه پسته طریقې باندې رالو دا چې تاسو راغلي وای خو دې دا سره ستاره دینو تختونه راوړلي وو ما ته سیه یو اشاری دی ناشته دا ان ګور دی نه دا زما خدای به وځي څه چل ها بیل څه چل مورې په کمرې کې خو چې مګ مړې کړې دي کمرې ته سم ډېر سم ها نو بیا له سلګ جوړه ما د ټونوي لوري ورشه هغه خیروشي ما سپری پکې وکړه غوړې ښه او کنه غوړې بیګاره بټي خوبونو کو ما څه پوری تم چې کوي جوړه پات نه وي مخکې وای ځکه په لمن پښین ختی او غونډه باندې منډه والی ایته بنیاد دیوزا د سومت دی د کور نه برا شروع شي پاچړې بکینا چې سولوله زمونږه کوسی پورې به ټلوي چا پوکو ما ته ستا یاد نه دی یاره پرې کړه ته چې کوي دا کنه شروع کې پتا کا باندې ودرې تا ته سړیتو خبرونه کړه ماړه بس تیاره سړی ټوپ خبره تا وکړې خدای خاونین ختی په خلکو باندې کوټي جادوګری راغشتي دي ته بچی دا کارو کنه خطرونو تراش وګوره چې کوم نکان پرې خېل کنه دې ته دې ویلي خدا په کټ کې ښا دا په کټ کې ډېر خدای دا دې کټه دا کته خپل خزه دا نه وځي کار نکانو دغه غم پیدا دا زما چې کور کې وکنه ته نو کې نو غټ کړی په بل پسې وځي وای دا تا هغه څه وچنده دا بچی پاسه وس پاشا نو وی چې چرګه مې کاسي رني خلک څنګه وي خو تا کې غلا وکنه تا کې غلا وا متل مو وای په ما کې د غلا نه وا چې دا خلک څه خلک نه دي زه درته ته کته په خپل رور باندې بلیم لګي او ته دغه خلک ټیک خا د جعفری د کم نوم د قصبګر یادېږي واو ډېر ښه نوم یې دی ډېر ښه نوم یې دی په ایمان چې په پردي سنت لتلی دی نو په والو ټکولو راغلی چې پردي خادی لتلی دی نو د چا زنانې چیړلې ولې ما ته نه دی معلوم ښځه راځه چې ورزور کړه ناوخته دی او دا درته مې ویلې ډبې ورله مه راله دنیا غوزان او دنداسه مې راغشتې دي خو بس تم په دې نه که نه چې په بازار کې څه وینې بس بیا راغستل کې دا به ولې داسې نه ورکې ورته به ووایې که هغه جنۍ شته نه ورکړې خدای خو دې وکړي چې جنۍ نه یې ورکړي ها که نه ولې نه ستا په نوم به ناسته یې که نه دا کنې زر زروج په ځان له دې هغه مخکې دې په میرات که خلک به در پسې خاندي خلک به در پسې خاندي تا خو زه د خلکو د خندا کړم ته مې خشته صحیح جامې راواچوه لږ صحیح په پوزیشن کې روان شه دا د ښار خلک دي خلکو پسې خنداګانې کوي خو ته له دې نه څه خبرې څوک د ښار خلک دي جعفري دي ټول عمر په پټو کې رالوي شو د هغوی زنانه تا ته نه ده معلومه هغه تا ته نه دي معلوم خو ټول عمر په دې پټو کې هغوی تېر کړو هم په پټو کې تېر نه که دا مونږ یو چې د غره خلک یو د غره نه ګیډي راکوزو د غره نه اوبه راوړو دوی ښځې د کورونو نه بار نه وباسي په خپله باندې کارونه کوي دا خو ته بې غیرتې راځه ځکه ته ما ته ده ووایې د دغې به ورته شړق رانه کې رښتې د رښتې به ورته ویم راځه لا تلې نه او دا لنډې اعلان نه دی او خانک په سر ګرځي لا ورغلې نه بیا د رښتې خبرې کې لاړه ګوره بچی ته خو په دې قصو نه پوهېږي دا که زما لور د زنانه ده که زما مور د ښځه ده خو چې په نوم یې زنانۍ سیفوریا چې چوکه دې پې نه ایښودې دا ځای له نه راځي ګورې سیفوریا ستا د عضوي کیرک شته دی نه دی دا ته اوس پېژنده ته خو صرف په نوم سرویس کارډ لګېدلې دی نور خو نه دی لکه لور مې غرقه کړه تا لور نه ده غرقه کړې ستا په لور خو ایله بخار موسم راغی اخو نه ښې دی او نه شي دی ته ورته وګوره یا ورته څه وایي دی مني چې کوم خاوند د خپلې ښځې نه مني که نه هغه ګناهګارېږي پوه شوې چې ته د ښځې خبره ونه منې ته ځان ته ځوان پڅوې هغه وایي چې کوم خاوند یې خبره مني هغه جنتي تاسو خو دغه دنیا غم نشته د دې دنیا سود او جان وخوړې الله دې د هغې سرو ټمبو شاته کوي نور به درته څه ویم انشاءالله ستاسو چې دا مه دي که نه غرغنډې به باندې داسې بره وړي بله ورځ نه دی دا یار مې لګیو او د دې ځای نه په نوسي باندې وښکل دا ویښته دا ولې نه ته فنوش نو واسه خرابېږي ته ولې چې کوم دی هغه بیک سوړم هغې وباسوې تا ته هم ښځې چل خولیږي
نه سبا ټول خلک په دې کې وایي که نه پټی کې ولګي یو شغ دي ته دنیا د موزه رور میم کیرته را نه 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 والله چې کیرته اما خوستانه راته منه یاره موږ لیدلي اکثر په دې موبایل کې هم راشي لکه د خلک وایي لرې تللی لکه نه تاکیم لکه د ما رضوي رکشته ګوره شیخوري سړی ته صفا خبره وکړي نه موږ پکې راګیر کې خو دا خبرې پرېږده کنه دې خوښه مړه ته به څه وکړې ما چې څه کړي دي نو دا ما پلار ته پته ده هغه نه یادوم یاره زما د زوی د 1 لک روپو خبره چې مې تا کړې ده دا راته ووایه که نه زوی ستا دی بار ملته ټلیږي چا کوم اټه ګټه کوي ټاله به یې رالیږي نو زما دا 1 لک روپۍ به پکې ولې لکاشې لاړې شي نه نه که نه ها چې اوس بل ته ودرېږم او قرض ترې غواړم دا اوس پټه خبره ده چې خپل رور ته ویم نو شرم خو نه دی که نه بالکل را کړې به مې جاپوریا خو اسپر سره مې خلو والا او هغه راله چې کوم اډوانس را کړی وې که نه نو ما ته وي دا به نوس تنخوا کې کټ کوم زه به صحیح اوس مې راکوه نوره خوا مه ځه دا پیسې به زه پیدا کړم ها او زما زوی چې کومې درهمې رالیږي کړم دي ولیدي په سترګو که نه ته به یې مو ګورې او مړه ځه. ټولو کې بانډه نه دي بنیاد دیوزه ته به یې کو پونه کړي او زوی به دې لاړ شي او شړک کولی ورکړي دا ټول ما ته معلوم دي دلته دې ځای نه لاړ شي مسافری کې به مونږ هغه وکړو دا به وکړو اول ته بیا سرو غرمو ته جاړي خپل وطن پسې دلته چولې پې خرڅوه بنیاد دیوزي خو چې ګورار یو به ډبر ملټر سرندې به وایي راوړی جینۍ دغه پیالې میرا ته راوړه چې همدا روډمه پکې باندې راولګېده او نو تا ماله کوم داسې روزانه شاټ راکې همدا عالم ګورم د سره په کمرې کې ښه ډډوځي چالو دي یو بس چې ستا را ورسره یو ځای شي نو سپتې ګولي خار جوړ شي الو ورکالو جبر خانه بیا کوم خوا روان یې خیر بابا د پیاز دي دیګونه دي هغه مې چې کوم دی بس اور ورته کړی وو نو هغه ترې رالم بیا به ګپ ولګو خبره وره مبارک شه خبره خو وره که نه میډیکل شو ها شوي میډیکل پاس پیپر خو نه و میډیکل دې کوم چې بچي پیل شو که نه که چې زما نه په ایرپورټ پرېښودې نو مې بدل کا کنه دا جګل نه تاسو ته کنه سیدي هغه شنه کار خې تو کړی او نشه مشو نه کوم کمل ویني صفا ده ما ته بس اوس په دې انشاءالله د ملک کار وکړم هه جعفر خان زما خبره وره هم چې بیا ورسم کنه او ټیکټ ولا روانه نه نن دې کور ته ځو او خبره کوو د جنسي والا خواله به ورشم ټیک ده کې به نه مو سره چې کوم ورځ ښه ده ټیک ده دې کې داسې نه وي ټیکټ په لومبي چې کې چې په کوم ورځ ارزاني او داسې نه که نه چې به ته ټیکټ راوالې دې کې به ګورې که مطلب په 23 ارزان دي په 24 ارزان دي په 25 ارزان دي تاریخونه یي چې څومره لیټ رالې که نه نو هغه منطقي بچي سرینا ایرلاین کې به دې لېږم ښه دګونه غواړم په خیر دلته مخکې مې کور کې یو پروګرام وکړو داسې کار وکړو چې ستا خوښه وي بچي چې اجراګان راولي غونډه شپې وګډو په هغه ورځ دې بیا ولېږم دا خبر خو ډېره ښه ده ایسته د اجراګانو کړې هوټل امره دا ولې بدل کړم چې هلته لاړ شم دا به م لري دا واله زه کور راځم زه پیاز چې کله رڼه کې دیګون راچوم راځم او بیا د ګراس کنه سره تر وړي هلک زر راځه راځي ته بس دې پرېږده ځه زه لمه چې ښه زه به چې انشاءالله نه خمشتي وکړه د خلکو نه روټېګانې وخوره زیبا او دروځي دي یو خبره یو به د غوړې یو به د غوړې کوی دا والي لر کې موږ پښتانه او د پښتنو مشهره ده په دې کې دا خوند کې ځل بسره یار پتلو تلو کې خورا سره لګ مينو کې کنه یو وړه یو سوګره کې یو د بڑا خبر لګ دی راګي اے ته کم مرګ لسی الته پیسې ګټي مسافرې کې پیسې ګټي دا چې مسافر وي مونږ خپه وي دا قصد وي خلک دوی ګټي ما ته وګوره مخکې مسافرې ګرانه وه ټیک شوه اوس اسانه راوې څنګه اوس ګوره موبایل ورسره وي ښځې سره مخامخ خبرې کوي مور سره مخامخ خبرې کوي پلار سره مخامخ خبرې کوي د مسافرې کمې خبرې شوه مخکې به چې مسافر وو نو په کلونو به روکو کیسه په ورډک کو پاکي به حضرت کې به خبرو کې چې زوی څنګه پلان کې بلنګري اخوا خوا هغه به اولې کنو کم از کم په میاش کې باغ ورسېدو اوس خو چې وټنګ
خی سره خبرې پلار سره خبرې مور پلار سره خو به کوم ښځه چې نو چا سره خبرې کومه وایي مولا دې په قهر اخته کا که په دې ښځه اورېدې که نه مسافري نه پاتې ده مخکې راځه مخکې بله راځه ټول وکړو چې زموږ نمبر راکړو وبه کم ځای کړه صحیح ده بس میډیکل حیا حیا ژړه حیا مکه کې لري د نیکه په مخ کې چا خبرې نه شو کولی د پلار په مخ کې اوسني هلکان سترګې شلېدلې دي دې خو نه کوي چې دا مشر دی پشر دی جماله مانه ګیلې کوي وایي ته واده خادی له نه راځې 3 شپې مې ورته تېرې کړې نه راله په دیشکوړي کې وریجې واچولې زه خیر دی وریجې خو به خرابې شوی وې که نه 3 ورځو کې خو خرابې دي خو کم از کم ناوې چې کم دا ځان سره وړی او نه صابون دانه نه د صابون چکۍ نه پرتوغاښ نه بنې نه یو شی را نه کو زه به اوس انګیندو ته څه ویم ما ته وایي ته وایي نه راځې نو څه له درش دا مې اخیری ځلو کو تاسو که مړی یم شوی او جمال یو زه درلمه که نه زما نوم بدل که دا خو لا واده و څنګه بچې تلو به جمالې کره واده ورکره 3 ورځې مې ورکه تېرې کړې بچې ما یو 100 روپۍ به دې راکړی وې دلته به مې داج رااخیستې وې د دوکان نه اوس به راته انګیندې وایي چې تا له خو یې داج در نه کړو مورې په یو په عزت کې په دې کور کې کښېنه نورم باقي مشر مو تا خو موږ نه خیرماران جوړ کړي دي راځه چې تنخوا هم خیر هغې کې به له 50,000 کوم که نه خو ټیک ته بچې خو مړی ژوندی به نه کوم ستا دادا خو یې نه کوي هغه موږ له ټول په یو ځل راځي چې موږ کره ښادي نو د هغه نه خبرې هغه ډینګي ماشي چیچلې دي ما هسپتال ته بوتلې الله دا څه وې الله دا راته ووایه ډینګي دا چیچلې کو ده په ډینګي چک لګول دا اوس پته نه لګي خو مور یاسې بالکل ټک ټور کړی دی شابه چې هغه سپین کړو الله ویسې روزه زه سړی نن به سېځلی خرچي پې راځي هغې د جاپري سره بیا لږه مشوره وکړه پلار د هسپتال کې چې څه پیسې ته بیا راوړي الله هسپتالونه هم پکې راله یا خدایه دا زما په کور څه چل شي هغې څه به څه کورم جعفر خان به ځان څه بوځم خو ته یو 100 روپۍ راکړه زه پې دومره پرتوغاښونه چې شی والم صابودانه پې والم چې دومره کور ته تش لا څه مورې مونږ سره مقصد دا ماټې نه ټولو باندې څه کې ماستې راته یاد کړي دي ما ته راوړه صحیح ده وای دا دا ما ده ماسته په یخنۍ کې څه نه خوري بریخونه بشي دا لاون به تې وکړای وړه جاپري سره خبرو کوي هسپتال دا خرچه د کم از کم 50,000 روپۍ مې په پلار لګي ښه شابس مړی والی تاسو شپېته کم دي زه راځم بیا ورسره کښېنم ښه ښه ده صحیح ده ښې ماسته چکه ماسته راوړه ګوړه بله ورځ دې ما چې اوبه راوړې لاون پې کوه نو نن سبا مورې چېرته سوچه غوړي څوک ورکوي سوچه پی څوک ورکوي نه ورکوي که نه نو خو ټول پکې اوبه اچوي به دغه به وي نو ښه زه صحیح ده ځه زه راځم زه صحیح ده سیده ځه راځه اچاري شمشیر لالا په خیر څنګه جوړې میان به بیونی سي راشه خبره واوره راشه که نه څنګه څه پټخې مټخې پکې شته که نه میان پکې شته ته خو دې کې د ساره سې ناستې یوه دانې دې باندې درېشتې کوم دي وګوره که دې نیولي سبا به تمام کونډه چولي دا خو یې لکه د مار په کڅوړو کې چولي دا خو زه مار دیم که نه د قدرتونو دې ذات شم دا ورکه ته تا خو مارمې دې نیولي او که نه تر ووایه لکه ما نمدې شمشیر یالا ګورې ښه تجربه کار یې ښه دا خو ده شمشیر لا یو خبره مې ته کوله زما غزوې نه دی هغه لېږم بار ملک ته یم چې څه به راله وکړي که نه هر څه به کوي ځکه چې په کپنۍ کې یو لږه ښه په سور باندې ښه مزدوري کوي ستا غزوې چا سره دی زما زوی چې کوم دی د لیبر کپنۍ کې دی څه ګټي نیم لږه
صدا پاسه 2 لکه ماشاءالله دا شکر دی را دیږي نو څه یې وکړل که نه شکر الحمدلله کورم پکې آباد کړو منم سارون پکې ځان له واغېستل نور خوا دې خوا مو کړلو قرضونه قرضونه ختم شوي دي په 3 میاشت باندې او هلک د ویزې قرض ختم کړی دی هر څه ختم کړي دي یاره چې زه دا کار وکړم که نه انشاءالله زه م کامیابېږم بالکل ځکه دا وانګه به مې لږه ښه شي بالکل بالکل وروره خبره چې نن سبا په کلي کې څه نشته نه او بل د غم خادی به شم څوک به راته چې کم دی لږ په سره سترګه وګوري په ښه سترګه به وګوري داسې وخت راغلی چې رور مې راته ووي رور ته مې ویې مې 500 روپۍ راکړه وایي ته به ماله څه راکړې نه مړه او اوس او اوس چې کوم دی نو اوس د خدای پاک وبخښي دغه نن یې 140 شو چې وفات شو نو ما ته یې وویل یاره ما له پیسې راکړه نو 10,000 روپۍ والا ما د جیبه ورکړه مې والې دوکان کې ځان له واچوم لکه ورځ راغله نو لکه تا ګور انکار ونه کړ زړه دې پاک و زړه دې سپین و الله پاک شته که نه الله شته الله خدای به دې نه خرابوي خدای به دا بچی نور هم کامیابوي شکر دی بل د داسې دونه دی لکه دا ماشوم چې دی ښه او هغه په فیصل آباد کې دی 15,000 روپۍ د میاشتې هغه مخه دی سور کې خو یې خو شکر الحمدلله کور واړه خوشحالي دي الحمدلله بس مورکۍ ته یې دعاګانې مورکۍ هم وفات شوې ده تقریبا یو 14 کالي کور ودانې خو ژوندۍ ده که او شکر دی بس هغې ته یې دعاګانې ورته کوه دعاګانې خبرې چې ختمونه ورله کوي خپل هغه درس کوي درس بس هغوی دې پیسې ګټي او دلته کور چې کوم دی په میانو ساته ښه الو